بلکې الف حرف ولام حرف ومیم حرف. په دې خلکو به د زړونو اطمینان راځي، د زړونو دویم زما عزتمن ورونو، دویم حق د دې قرآن دا دی چې دا قرآن زده کول معنا د قرآن تلاوت کول، د قرآن په حفظ باندې دا هم مستحب کار دی چې قرآن سره په یاد کی. خو البته دومره خو سړی وکړي چې د رب د طرفه دا کلام راغلی چې د دې د الفاظ خو صحیح کی کنه، د دې تلاوت کول. قرآن کې رب العالمین فرمایي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هغه کسان چې موږ ورته دا کتاب ورکړی یتلونه حق تلاوته، د دې قرآن صحیح تلاوت کوي، صحیح تلاوت کول. بل ځای کې رب العالمین فرمایي ورتل القرآن ترتیلا، اے بندا د قرآن تلاوت کوا ترتیلا. ترتیل ویل کېږي په داسې طریقه باندې چې غلط الفاظ بنوي په تجوید سره، یعنی هر حرف هغه د خپل مخرج نه ادا کول، د قرآن تلاوت کول. عزیزانو دارنګ رب العالمین بل ځکه فرمایي چې ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. قرآن چې تلاوت کې شي وګم ورته د مؤمنانو زده کول د قرآن دا دی په خپل ویل، دارنګ قرآن ته وګ کې خودل. قرآن به کله کله اوري په دې خاطر باندې چې پتا باندې رحم وشي. الله رب العالمین قرآن کې مدسي فرمایي چې اذا قرئ القرآن، کله چې قرآن لوستل کې نو څه کوي تاسو ورته وګ کې فاستمعوا له وانصتوا، خاموش شي. ولی لعلکم ترحمون، بدې خاطر چې پتا سبحانه رحمتونه را نازل شي د الله طرفا. نو قرآن زده کول عزیزانو دا معنا ده قرآن اوریدل، د قرآن تلاوت په خپل باندې کول، او دارنګ د قرآن حفظ کول. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د ډیر فضائل بیان کړي دي، خو چونکې مونږه مختصر اشارات صرف کو چې د قرآن حقونه په مونږه سي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لا اقول لكم، د قرآن په یو حرف معنی سو نیکیانی ملاویږي، لس نیکیانی. بیا نبی علیہ السلام ویلا و عزت تاسو ته داسې نه وایم چې په الف لام میم په دې ټولو باندې لس نیکیانی دي، نه بلکې الف حرف ولام حرف ومیم حرف. نو د قرآن په تلاوت باندې په یو حرف ته لس نیکیانی ملاویږي. ته بیا ضرب ورکوه چې تا د ورځې څومره تلاوت کړی چې الله یې قبول کړي. دا ډېر لوی عمل دی عزیزانو، د قرآن تلاوت کول. قرآن ته چې د غوږ کېښود الله در باندې رحمتونه را نازلوي، او قرآن تلاوت چې کې تا ته نیکیانې ملاویږي. او بل دام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین انسان په تاسو کې هغه دی غوره انسان او ته پیغمبر ویلي چې قرآن زده کوي. زده کول هم داسې کېږي چې ته چاته کښېنې د چا نه واورې په خپله ووې د هغې تلاوت وکړې. یو روایت کې داسې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څه خلک راجمع شي او د دې قرآن درس کوي، د قرآن تلاوت کوي، یتلونه ویتدارسونه فيما بینهم، نو دوی ته الله تعالی سلور انعامات ورکوي. د ټولو نه اول الا نزلت عليهم السکینه، په دې خلکو به د زړونو اطمینان راځي، د زړونو سکون دی په دې قرآن کې. وغشیتهم الرحمه، د الله د طرفه رحمتونه به پرې نازلېږي. امتحانات، مصیبتونه، تکلیفونه، بیماریانې، تاوانونه، اختلافات، دشمنیانی، بغضونه، حسدونه، کینی، دا ټول به الله تعالی ختمي د قرآن په وجه باندې. دا دویم انعام. دریم انعام دا دی چې ملائکه دوی ته وزر غوړي. دا وسم چې څوک د قرآن د پاره ناستي ملائکه ورته خپل وزر غوړولي. سلورم د ټولو نه لوی انعام دا دی وذکرهم الله فی من عنده، الله تعالی دا سړی چې قرآن ته ناسته د قرآن خبري اوري، د قرآن تلاوت اوري، الله تعالی یې برا د ملائکو په مجلس کې د دوم نوم یادای چې فلانی د فلانی زوی ته وګوره چې راغلی د الله رب العالمین د کتاب ته ناسته. دا څومره لوی لوی انعامات دی عزیزانو. نو دا پس ملاویږي په دې دویم حق د قرآن باندې.
چې هغه تلاوت کول دي، زده کول د قرآن. پښتو کې ترجمه د قرآن تعلم، د قرآن زده کړه، قرآن زده کول یعنی تلاوت کول، اوریدلی او حفظ کولی هم اولا او غوره کار دی. که د چا وس او طاقت کې خو واجب او فرض نه دی، بلکې قرآن یادولم په دې کې خوند دی چې ته مونځ کې او په قرآن کې ستا دومره صورتونه یاد وي چې ته پې مونځ کولی شي. ډېر صورتونه دا یادول پکار دی عزیزانو. قرآن ډېر آسان کتاب دی، وخت ورکول پکار دی. نو دا دویم حق شو.